الله جل جلاله هغه ذات دی چې بادونه را الوزوي، بیا هغه بادونه وریځې راپورته کوي. بیا موږ دا وریځې د مړه ښار په لور بیایو. هغه وخت نو مړه شوې ځمکه وروسته له مرګه بیرته را ژوندی کوو. هو همداسې به وي د مړو بیا را ژوندي کول وروسته له مرګه.